أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحیم. از ما شایسته خواند و مشتاسی تیره هفته د الف با توري ول چې په قرآن کې 28 توري دي. که موږ الف او همزه په یو توري حساب کو 28 توري راځي، او که موږ الف او همزه په جلا جلا توري حساب کو 29 توري راځي. نو او بل مشتاسی ویله چې په قرآن کې شپږ توري د ستوني دي او اته توري درانه دي. په دغه کې موږ تاسې ګروپونه جلا کړل. زه ور بیا درته هایلایټ کوم، ستاسې چې ورته پام وي ان شاء الله تعالی په ګډه سره. موږ تاسې ول همزه ها، عین ح او غین خ. غین خ دغه درانه توري دي. وی وبخښئ د ستوني توري دي. دغه د ستوني توري زموږ تاسې وروسته په کار دي چې موږ تاسې هر وخت د نون وروسته دغه د نون ساکن وروسته دغه توري راسي موږ نون مکمل وایو. دا مو ډیر په کار دي. دا خامخا دا ګروپ شپږ توري تاسې په یادوي د ستوني توري. بیا موږ تاسې ویله زه به په بل رنګ درته هایلایټ کوم چې موږ تاسې اته توري درانه لرو. اته توري درانه معنا څه شي؟ اته توري کې موږ تاسې ویل چې خ هم درون توري دي او هم د ستوني توري دي. را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین او قاف. دغه توري درانه توري دي. درانه سره کوم ویل کېږي؟ زه بیا تاسې سره واړم. دا چې ستاسې په یاد وي اته توري دي. زه به د عکس تاسې ته راواړم. اته توري دغه رقم ویل کېږي. لکه دغه عکس ته چې ګورئ موږ تاسې دا د ژبې اخره و نرم تالوت ورپورته کو یا د الکۍ ژبې خواته ورپورته کو. په خوله چې دا موږ تاسې ژبه هلته پورته کو، دلته مو ژبه کړوپه سي، په دغه ځای کې هوا جمع سي. نو په دغه ځای کې لکه موږ تاسې وایو خو، تاسې زما سره وایست لږ څه شونډان سره راټولوي. خو دغله ډېره مه راټولوئ چې د واو اواز پکښې پیدا سي. خو، غین، قاف، دا رقم درانه توري. اوس نو زه موږ تاسې ویله، زه به دلته بیا درته نوشته کوم. خ، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین او قاف. دغه توري درانه دي. دا په دغه شکل ویل کېږي لکه دلته چې تاسې وینئ. لکه دلته دغه ځای کې وینئ چې د ژبې اخره مو نرم تالو ته پورته کېږي، دلته هوا جمع کېږي. موږ وایو دغه اته توري داسې وایو لکه په خوله کې چې مو هوا نیولې وي. دغه ځای تاسې وینئ دلته هوا جمع کېږي. دغه درانه توري وایي. تاسې په ما پسې وایست. خ، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. دغه ژبه باندې مو پام وکړئ چې دلته د نرم تالو سره راپورته سوي. دا داسې نه وایي چې خا، را، داسې نه وایو. موږ تاسې دغسې زده کړي وو، مګر هغه عادت اوس اچوو. موږ تاسې وایو چې دغه توري درانه دي، په ډکه خوله یې وایو. ډکه خوله څخه مطلب دا دی چې ژبه اخره به مو پورته کړو و نرم تالو ته. په دغه ځای کې که تاسې وینئ لکه هوا چې جمع سوي. په دغه ځای کې یو بل شی زه درته وایم انشاءالله تعالی، دا څو واره به موږ درته تکرار کړو. دغه را چې ده، را بعضې وخت رڼا ده، بعضې وخت سپکه ده. په دغه رقم دوه توري موږ نور لرو چې یو لام دی، یو لام دی، یو الف دی. دا هم بعضې وخت درانه دي، بعضې وخت سپک دي. هغه چې خپل ځای راسي زه بیا تاسې تشریح کوم. او دغه توري چې دي زه بیا وښوم لکه موږ تاسې چې وایي زه بل رنګ درته هایلایټ کوم. خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. دا همیشه درانه دي. که زور لري، که زیر لري، که پیش لري، که شد لري، که ورغندی ولري، دا توري همیشه درانه دي. دا زموږ تاسې د تېرې هفتې سبق و. انشاءالله زه امید لرم چې تاسې ټولو خوند زده کړي. او که مو نه دي زده کړي یوټیوب ته ورسئ، هغه دوې ویډیوګانې در مخه واورئ، در مخه درځي چې تاسې دغه ویډیو واورئ. نو نن زموږ تاسې سبق دا نه دی. نن زموږ تاسې سبق انشاءالله تعالی حرکات.
حرکات وچی ته وایي؟ اوازو ته. که موږ تاسې دغه الف وکاږو موږ تاسې اواز نسو ورکولی. که موږ تاسې با وکاږو در هغه ساعته چې موږ تاسې زور و زیر ورنکو ویلی نسو. نو معنی اخیستی سو چې دغه الف دی دغه با ده مګر اواز نسو ورکولی چې موږ تاسې ووایو ب دا نسو ویلی چې دروغو حرکات ونه لري. په قرآن کې څو حرکات موږ تاسې لرو؟ 3 چې یو زور دی، یو زیر دی او یو هم پیش دی. دغه 3 حرکات موږ تاسې په قرآن کې لرو. دغه 3 رقمه اوازونه دي. ستاسې دي ورته پام وي. دغه هر یو جلا جلا اواز جوړیږي. لکه موږ دلته وایو همزه زور ای اواز دی، همزه زیر ای اواز دی، اواز لاندې راکشو. همزه پیش او شونډان سره ګردې کوو لکه موږ تاسې چې یو شی پکو او ای او. لنډ لنډ اوازونه دي. 3 حرکات موږ تاسې په قرآن کې لرو. موږ تاسې ویله چې 28 تورې په قرآن کې لرو مګر حرکات مو څو دي؟ 3 دي. 3 حرکات موږ تاسې لرو. حرکات دلته دا دي درته نوشته دي. دا زموږ تاسې 4 نمبر سبق دی چې موږ تاسې وایو حرکات. اوس نو په حرکات کې موږ تاسې یو زور لرو، یو زیر لرو او یو هم پیش لرو. اوس هغه خوندې چې په عربي یې زده کړي دي دې ته فتح وایي، دې ته کسره وایي و دغه ته ضمه وایي. فتح، کسره، ضمه. موږ تاسې په خپل پښتو باندې وایو زور، زیر او پیش. دا اوازونه دي د دا تورو. پر دغه هر توري چې زور راسي یو رقم آواز ورکوي، که زیر پر راسي بل رقم آواز ورکوي، که پیش پر راسي بل رقم آواز ورکوي. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته اسانه کړي ان شاء الله تعالی. دا زه درته وایم. یو بل شی زه تاسو ته هم وایم چې دغه موږ تاسې داسې ویل. اول خو موږ تاسې دغه حمزه په الف وایه. الف زور الف زیر ای، الف پیش او. دا طریقه غلطه ده. یو خو موږ تاسې ویل الف خالی دی که حرکات پیدا کړه هغه حمزه دی. ان شاء الله تعالی چې موږ تاسې راسو و مد بیا زه تاسې تشریح کوم چې اوس نو الف معنا څه شي ده. الف همیشه خالی وي لکه دلته چې ما درته وکړي که زور پیدا کړي، زیر پیدا کړي او پیش پیدا کړي دا حمزه دی. موږ تاسې نور الف نه بولو، موږ تاسې حمزه بولو. اوس نو په حمزه که موږ تاسې په زور سره وایو موږ تاسې وایو حمزه زور حمزه زیر ای، حمزه پیش او. دغه رقم یې نه وایي لکه موږ تاسې زده کړي وو ای او. دا په دې کې د مد توري یو ځای کېږي. موږ تاسې اوازونه کشونه. د مد اصلي اواز دی، ای د مد اصلي د یا اواز دی، او د مد اصلي د واو اواز دی. موږ تاسې مد نه جوړو، فقط یو حرکت وایو. هیڅ ډیر وخت نه وکړو. ای او. همزه زور همزه زیر ای، همزه پیش او. ای او. ای او. ها زور ها زیر هی، ها پیش هو، هی هو. عین زور عین زیر عی، عین پیش عو، عی عو. ح زور ح زیر حی، ح پیش حو، حی حو. که ستاسو ورته پام دی ټول اوازونه مختلف دي. حی حو. د خولې شکل هم اوري. دلته موږ تاسې سیده اواز د خولې څخه راباسو پر زور باندې ه ح. ژبه مو اواره ده په خوله کې سیده د خولې څخه اواز راسي. پر زیر باندې لاندې شونډه زنه لاندې کشیږي. ای هی عی حی. او پر پیش باندې شونډان ګول کوو لکه هوا چې د ځانه پورې وو. او هو عو حو. د ها
او د ح در منځ به فرق وي، د همزه او د عین در منځ به فرق وي، دا ا دی، دا ع دی، دا ای دی، دا عی دی، او رو او رو فرق بیا خامخا کوي، ه هی هو، ح حی حو. غین د درنو تورو څخه دي، دغه توري ټوله باریک په خلاص خوله ویل کېږي. مثلا غین، خا او قاف دا ټوله د درنو تورو څخه دي. لکه په خوله کې ستاسې په یاد دي چې مال ژبه به د خپل نرم تاله تور پورته کوي. غین زورغه، غین زیرغې، غین پیشغو، غ غی غو، خا زورغه، خا زیرغې، خا پیشغو، خ خی خو، قاف زورقه، قاف زیرقی، قاف پیشقو، ق قی قو، کاف زورکه، کاف زیرکی، کاف پیشقو، ک کی کو. تاسو پام ورته وکړئ، ق قی قو. د ژبې اخیره تخته کې نرم تلو ته خوله سره راټوله کړئ، ک کی کو. دا دواړو اواز یو ځای جوړیږي مګر مختلف دي. پر دغه باندې موږ تاسې خپله ژبه نرم تالو ته پورته کوو او خوله سره راټولوو، په خوله کې هوا جمع کوو. دا په خلاص خوله ویل کېږي، ق قی قو، ک کی کو. جیم زورجه، جیم زیرجی، جیم پیشجو، ج جی جو. شین زورشه، شین زیرشی، شین پیشو، ش شی شو. یا زوریه، یا زیریه، یا پیشیو، ی یی یو. ضاد زورغض، ضاد زیرغدی، ضاد پیشغدو، غض غضی غضو. دا هم د درنو تورو څخه دي او دا د ژبې اړخ مو د لوړې زامې غاښو اوریتو ورپورته کوي، د ژبې سر مو د مخ د غاښو سره موښتي، په دغه ضاد موږ وایو. دغه موږ تاسې د زی په اواز وایه، مګر موږ تاسې کوشش کوو چې دا په ضاد باندې وایي. دا نه د غین په اواز ویل کېږي او نه د دال په اواز ویل کېږي. دال چې موږ تاسې وایي د ژبې سر مو د مخ د تالو سره موښتي. غین موږ تاسې ویله چې په ستوني کې وایو، مګر ضاد ضاد د ژبې هر اړخ کې چې تاسې ویلی سي، که په راسته کې ویلی سي، که په چپه کې ویلی سي، که دواړه اړخونه پورته کوي. ولې زه دا خوند څارم، اکثره خویندې وایي موږ په چپه طرف کې وایي، اکثره وایي موږ په راسته طرف کې وایي، اکثره وایي یا موږ د ژبې دواړه د اړخونه د زامې و غاښو ته پورته کړو، دغه ضاد موږ وایو. لام زورله، لام زیرلی، لام پیشلو، ل لی لو. نون زورنه، نون زیرنی، نون پیشنو، نه نی نو. را زور، را زیری، را پیشو، را ری رو. اوس نو دغه ځای ته تاسو توجه وکړئ، دلته را په زرغونه خط کښلې دی چې دروند توري دي. تاسو په زرغون خط تور خط نه زده کوئ، تاسو بیا په یادوئ. را زور لري درنه ویل کېږي، را چې پیش ولري درنه ویل کېږي، که را زیر ولري ری په اسانه په خلاصه خوله ویل کېږي. را که زور ولري درنه ویل کېږي، که پیش ولري درنه ویل کېږي، که زیر ولري سپکه ویل کېږي، باریکه ویل کېږي. ر ری رو، ر ری رو. تا زورته، تا زیرتی، تا پیشتو، تا تی تو. که دغه تاسو په ډکه خوله ونه وایاست د ت اواز ورکوئ. دلته بیا زه درته نشته لاندې به دا دی لاندې سته. اوس نو تاسې دغه ځای ته وګورئ، تا زورته، تا زیرتي، تا پیشتو، ت تی تو، تو تی تو. دا په ډکه خوله ویل کېږي. دال زور ده، دال زیر دی، دال پیشتو، د دی دو. تا زورته، تا زیرتی،
تا پیش تو، ت تی تو. صاد زور صو. ستاسو ته پامې دروند تور دي، د سین پر رقم یې نه وایي. صاد زور صو. صاد زیر سوی. صاد پیش سو. سو سی سو. سین ته راځو، په خلاصه خوله باندې باریک توري دي. سین زور س. سین زیر سی. سین پیش سو. س سی سو. سو سی سو. س سی سو. دا موږ تاسې په اردو ورته وایي چې په دې کې د سیټي اواز دی، موږ تاسې وایي په دې کې د شپېلک اواز دی. سو سی سو. س سی سو. دلته لکه موږ تاسې یو چاته خاند دا شونډان سرکشي وو، په خلاصه خوله یې وایو. زا زور ز. زا زیر زی. زا پیش زو. ز زی زو. دا الحمدلله موږ تاسو ته اسانه ده راغلو. وا ته د ژبې سر به مو د لوړو او لاندې غاښو ترمنځ راوباسئ. د لوړو غاښو د فشار به یو څه پر خپله ژبه باندې راوړئ. څنګه وایي؟ وا زور و. وا زیر وی. وا پیش وو. و وی وو. و وی وو. ذال زور ذ. ذال زیر ذی. ذال پیش ذو. و ذی ذو. اوس نو دا په ډکه خوله ویل کېږي، مخرج یو دی، یو ځای اواز جوړېږي. د ژبې سر د دواړو غاښو ترمنځ راباسو، د لوړو او د لاندې غاښو ترمنځ راباسو. موږ تاسې وا په ډکه خوله وایي، ژبې اخره تخته کوو نرم تالو ته، او دلته موږ تاسې په خلاصه خوله وایي. ذ ذی ذو. موږ تاسې په حقیقت کې زا وا او ذل ټوله په یوه اواز وایي، په پښتو کې په یوه اواز وایي. بیا موږ تاسې قرآنونه هم دغسې ویل، مګر په تجوید کې داسې نه کوو. زا جلا اواز لري، وا جلا اواز لري، ذل جلا اواز لري. زه بیا درته وایم دا درې سره توري: ز زی زو. و ذی ذو. ذ ذی ذو. د دغو دوو ترمنځ فقط فرق دا دی چې دغه باریک ویل کېږي او دغه دروند ویل کېږي. ث هم د ژبې سره باسو د دواړو غاښو ترمنځ. ث ثي ثو. ث زور ث. ث زیر ثي. ث پیش ثو. ث ثي ثو. دغه درې توري دي، زه به درته هایلایټ کړم. دغه درې توري، دغه توري او دغه توري. په حقیقت کې خو نو درې توري زه په دې خاطر درته وایم چې په هر یو باندې جلا حرکت دی، نه؟ وا ذل او ث دا ټول موږ تاسې د خپل ژبې سر د لوړو غاښو او د لاندې غاښو ترمنځ راولو، بیا دغه درې توري وایي. د لوړو غاښو څخه یې څه فشار پرې راباسو موږ تاسې اخر ته. دلته موږ تاسې فا وایو. فا زور ف. فا زیر فی. فا پیش فو. ف فی فو. ف فی فو. اوس نو په دغه ځای کې به تاسې ډېر احتیاط کوئ مشایستو خویندو، دغه به د پی په رقم نه وایاست. پی فو. ما تاسې تېره هفته تشریح کړله چې دغه د په پښتو کې موږ تاسې وایو دغه پی ده. که تاسو وګورئ شکل یې د بی او د با او د تا په رقم دی، د ثا په رقم دی، مګر دا لاندې درې ټکي لري. دا د پښتو د الف با توري دي، د عربي د الف با توري نه دي. په قرآن کې دغه پی نسته. موږ تاسې چې قرآن وایو موږ تاسې په دغه پی باندې وایو، په دغه پی به موږ تاسې نه وایو. څنګه وایو؟ فا زور ف. اوس را دغه پی چې ویل کېږي دا پر دوو شونډانو پر وچ ایسا ویل کېږي، مګر دغه فا چې ویل کېږي دا پر لوړ غاښونه او لاندې شونډې لنده ایسا.
دغه دوه سره یو ځای کېږي، دغه اواز جوړېږي، هوا پسې راپورې و. ف فی فو، ف زور ف، ف زیر فی، ف پیش فو، ف فی فو. واو زور و، واو زیر وی، واو پیش و، و وی و. دا خو موږ تاسو ته اسان دي الحمدلله. با زور به، با زیر بی، با پیش بو، ب بی بو. میم زور مه، میم زیر می، میم پیش مو، م می مو. دا ټوله موږ تاسو ته اسانه دي. اوس نو په دغه کې یو بل شی زه تاسو ته وایم چې دا ټوله پر شونډانو ویل کېږي. ف لوړ غاښونه او لاندې شونډه لنده ایسه سره یو ځای کوو، هوا پسې راپورې وو. ف فی فو. واو که تاسې ورته وکړئ موږ تاسې شونډان سره ګول کړو، واو دا هم پر شونډانو ویل کېږي. با پر دوه د شونډانو په وچو ایسو باندې ویل کېږي. ب بی بو، دا هم پر شونډانو ویل کېږي. م می مو، دا هم پر شونډانو باندې ویل کېږي. دغه څلور توري د شونډانو توري دي. لکه لوړ توري چې ما تاسو ته وویله چې د ژبې سر به مو راوباسئ د دوو غاښو د لوړو غاښو او د لاندې غاښو ترمنځ، بیا به تاسې ذا ووایاست، ذال به ووایاست او ثا به ووایاست. دغه رقم به پسې راسو دا لوړو ته چې ما تاسو ته ویل چې مال په دې کې د سیټي اواز دی، په د شپېلک اواز دی، هغه څه چې ده صاد دی او سین دی. دال او پر تا باندې او طا باندې، پر طا زه د پیج یو څه راکښته کوم وبخښئ. طا دال او تا. زموږ تاسې ژبه دا د مخ د غاښو د تالو سره موږ دا زیږ تالو نه دی، دا لیکي لیکي تالو د دغه ځای څخه موږ دی. نور خو نو توري موږ تاسو ته ډېر اسانه دي، بیا له فا څخه چې موږ تاسې ډېر کار پر وکړو او حرکات کش نه کړو. دا حرکات داسې موږ تاسې ونه وایي چې آ ای او دغه رقم یې نه وایي. ښایستو خویندو یو یو حرکت یې لنډې لنډې راګرځو. څنګه یې وایو؟ یو وارې زه بیا درته وایم. ا ای او کوشش کوو چې کش یې نه کړو. ه هی هو، ع عی عو، ح حی حو، غ غی غو، خ خی خو، ق قی قو. دروند توري سپک توري ک کی کو. ج جی جو. دغه د توري باید د ژبې په نیمایي کې ویل کېږي. ج جی جو، ش شي شو، ی یی یو. پر خپله ژبه باندې پام وکړئ. دغه جیم شین او یا د ژبې په نیمایي کې ویل کېږي. غده غدي غدو. دا خو ما تاسو ویلې چې د ژبې اړخ ورته کوو و نرم تعلق وبخښئ و د زامې د ژبې اړخ ورته کوو د زامې و غاښو ته په هغه ځای کې ویل کېږي او دروند یې وایو. د ژبو مو باید په خوله کې مو باید هوا وي. ژبو مو ټوله تخته کړې وي نرم تالو ته. ل لی لو، نه نی نو، ر ری رو، را درنه را سپکه را درنه. هر وخت چې را زیر ولري سپکه ویل کېږي، که زور ولري یا پیش ولري درنه ویل کېږي. ر ری رو، تو تی تو، د د دی دو، ت تی تو، سو سی سو. دروند توري س سی سو، سین په خلاصه خوله لکه موږ تاسې یو چاته خاندو تبسم کوو یا و تبسم کوو وبخښئ. ز زی زو، ظ ظی ظو. په ډکه خوله باندې دغه ظا ځان موږ تاسې ویلې چې د زې په اواز یې نه وایي. ز زی زو. دا هم موږ تاسې یو څه شونډان سره کشوو لکه خاندو چې غاښونه ټینګ سره نیسو. ز زی زو، ظ ظی ظو. د ژبې سره وباسئ او خوله د هوا څخه ډکه کړئ. د ژبې اخره مو نرم تالو ته پورته کړئ. ذ ذي ذو، ث
في ثو دغه څلور سرتوري بیا زه ورته هایلایټ کوم ستاسو ورته پامي چې دغه څلور توري د ژبې سر د دواړو غاښو ترمنځ کې وو وا درنه وایو ذال او ثا سپک توري دي په نرمۍ سره وایو ف فی فو و وی وو ف فی فو و وی وو ب بی بو م می مو الله سبحانه وتعالى دې درته اسانه کړي زما ښایستو خویندو یو زور موږ تاسې نه کشو یو زور ډېر لنډ وایو لکه دا ما چې درته وایه په دغه اندازه باندې ډېر وخت نور کوي داسې نه وایو چې با بی بو موږ دغه رقم زده کړی وه فقط دغونده لنډې راوګرځوئ ب بی بو که موږ تاسې وایي چې با بی بو هغه زه درته کاږم تاسې لاندې ورته وګورئ با بی بو دغه شکل موږ تاسې ویله مګر په حقیقت کې د دې سره که تاسې وګورئ با دلته زور دی پر با باندې زور دی مګر الف خالي ورسره دی د الف یې ولاړه وي دلته خو با ولاړه نه ده یو توری چې دا موږ تاسې د نن سبق و یو توری هم نه دی ولاړ دلته وګورئ با باندې زیر دی مګر یا ورسره ده دا باید راکش کو دوه حرکته بی یکو په دغه ځای کې وګورئ با باندې پیښ دی مګر واو ورسره دی د ورغندې سره دا باید راکش کو دوه حرکته موږ تاسې چې زده کړي دي دغه یو حرکت موږ تاسې په دوه حرکته وایي څنګه ویل با بی بو داسې نور نه وایو څنګه وایو ب بی بو م می مو دغه رقم ټوله توري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الله سبحانه وتعالى دې درته اسانه کې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته